د هنر کلیک مینوالو سلامونه می قبول کړئ. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله یې. دوستانو نن در سره د ګلپاڼې په باره کې یو تازه خبر شریکوم چې مخکې هم ډېرې ویډیوګانې جوړې شوې دي چې هغې د کس سره واده وکړو یا د کس سره نکاح وکړله، خو تر معلومه نه وه چې دغه کس څوک او د کوم ځای او دا څنګه یې دې سره داسې ګپ شپ جوړ شوی چې د هغې نه بعد دې نکاح وکړل. همدغه ټول معلومات درته په دې ویډیو کې درکوم. تر اخره را سره پاتې شي چې تاسو هم د دې واقعیا نه خبر شئ. دوستانو ګلپاڼه چې یو ډیره مشهوره سندرغاړې ده او نن سبا په اول نمبر هم یادېږي. هغې چې نکاح چا سره کړې ده هغه یو افغانی دی او دا مهال هغه په پاکستان کې اوسېږي، خو دی افغانی. دوستانو ویل کېږي چې ګلپاڼې کوم کس سره واده کړی دی هغه هم دلته اوسېږي په پاکستان کې او دلته خپله فارمیسي چلوي، د دوایانو کاروبار کوي او یو خپل کاروبار دی هغه چلوي. او دوستانو دا هم ویل کېږي چې د ګلپاڼې د ده سره د ډېر وخت نه یارانه دوستانه وه او د ډېر وخت نه د سره خبرې اترې وې او د سره به یې خبرې کولې چې د هغې نه بعد د دې خپلو کې ملګرتیا وه او د هغې نه بعد یې خپلو کې یو بل سره مینه پیدا شوه چې هغې نه بعد دې رشته وکړله او نکاح یې وتړله. او دوستانو د دې نه مخکې هم ډېرې ویډیوګانې جوړې شوې د ګلپاڼې په باره کې چې هغې یو ځدران سره واده کړی دی او نکاح یې تړلې ده چې هغه دا مهال په خلکو ویل چې په افغانستان کې اوسېږي، خو نه دا خبره حقیقت نه ده. حقیقت دغه و چې موږ تاسو سره شریک کړل چې دغه یو تازه خبر راغلی دی او موږ ته په لاس باندې چې هغې چا سره نکاح کړی نو هغه افغانی دی خو دا مهال په پاکستان کې اوسېږي. ګلپاڼې په دې باره کې هېڅ نه دي شریک کړي خپلو مینوالو سره. کیدای شي هم د دې د وجې وایي چې زما مینوال خفه نه شي او دا ونه وایي چې تا یو افغاني سره نکاح وتړله. د دې د وجې ګلپاڼې په دې باره کې هېڅ هم نه دي ویلي. دوستانو دا د ګلپاڼې په باره کې معلومات چې تاسو سره مو شریک نو زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. خوشحاله او آباد مو غواړم.